بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ اوسئ. د تورخم جلال آباد لویه لاره او د مارکو بازار کوم چې به تاسو ډېر په تصویر کې او په ویډیو کې لیدلی وي چې دغه بازار چې دی دا همیش ډېر ګرم وي، ډېره زیاته ګڼه ګوڼه او د خلکو هغه تګ راتګ پکې او دلته هغه خرڅوونکي دا ټول چې دی دلته ډېر زیاته کچه باندې راټولېږي خلک او دا بازار عموما ډېر زیات ګرم او ډېر زیات خوندور بازار وي. موږ هم نن غواړو چې په تاسو باندې دغه بازار وګورو، دغه بازار کې د خلکو هغه کاروبارونه چې څه په مخ باندې وړي، په څه شکل یې پر مخ وړي، له موږ سره اوسئ. وعلیکم السلام وروره، ښه جوړې؟ دا څه دې لګولي؟ دا وروره شربت دی، نیمبو او ګوړې شربت دی. دا خو ګوړه ښکاري نه لیمبو ښکاري. نو ګوړه خو موږ استعمال کړې ده، فلحال خو نشته ده او شودۍ دا په لاس کې مې نیولې. نه نو بیا هم دلته خو لږ نمایش دپاره خلک دي که نه؟ نمایشي ولې نه، بس څوک شربت د نیمبو څښي، څوک د ګوړې څښي، بس نمایشي شربتونه مو له جوړولی. کار روزګار څنګه دی؟ شکر د خدای نه راضي یو، بس هغه خپله دیړي او غریبي که. نه چترۍ شته نه داسې د لمر نه پناه، نن خو ورېځ دا قسمتي خبر ده. نو چترۍ هم شته را سره، خو فلحال کلي کې پاتې شوې رانه او راوړې منه ده. چې کله لمر شي کلي ته ورپسې ځې نو چې وس او توان هم وشي ولې نه ځو، خو چې نن خو داسې وه چې ونه شوه که نه، زه بل بېدیانه وم او بس دلته راغلم، بیا مې ریډه راویسته او بېګا مې د ریډه جلال آباد نه راوړه. نوی کار دې شروع کړ؟ نوی کار نه، 2-3 جمعې مشي، خو دا ریډه ما له یو ګاونډي وغیره له واخیسته او راته ویل چې بس خپل کار روزګار به چلاوه او ما لې صرف میاشتې کرایي راکوه. نو د دې هم کرایي غواړي؟ میاشتې کرایي ورکوم او له صرف بس تقریبا چې 400 افغانۍ میاشت ورکوم. دې نه خو چې دوکان ونیسي درته ښه نه دی؟ نو خپل وس او توان ته به ګورو، کېدای شي دوکان هم ونیسو، اول به خپل کاروبار به اول د الف نه شروع کړي او بیا چې کله سودا غټه شو نو بیا به غټ کاروبار وکړو. پوه شو؟ مطلب د 2-3 هفتو کې کاروبار څنګه دی، ګزاره کېږي؟ یاره شکر دی خدای نه راضي، ما 500 600 800 1000 کلدارې ورځ جوړوم. دلته اوس هم کلدارې چلېږي؟ نو اوس خو کلدارې عمومي نشته، ډېرې افغانۍ دي، کمې کلدارې دي. دلته داسې ده چې صرافان چې هم دومره افغانۍ نه لري چې خلکو له رسیدګي ورته وکړه او بس هیله زموږ ده چې عمومي افغانۍ شي. ډېره مننه. خوشحاله اوسه، کور وایه. کوم دي شفتالان دې راوړي؟ دا د شینوارو دي استاد. شینوارو کې شفتالان کېږي؟ خلک وایي شینوار یې ډاک غوندې ځای رهي بس اوس وخت ولای کابل ته هم دې ځای نه ځي. دا څه شی دی؟ که نه اول ګرمي خو د دې ځای ده، اوس ښه سبزه شوی ښه شین شوی ځای دی. که نه بس اوس ښه بس ترقي کوي که نه. او هغه د خلکو غوندې کار خو به ورسره نه کوي، دې خو خراب ایښي خلک ورته نه نه مړه تاسو کړی شئ ورانې اوس نه ګورو خو اوس خو ګورو سر سره موږ دې وخت کې موږ ته نه ښکاري. اوس ګاهکان مړه دوکانداران نه ډېر هوښیاران شوي اورې، داسې به نه ګوره. نه خلک حالات داسې هوښیار کړه که نه چې مړه دا دوکانداران چې دا ډېر وران خلک دي ګوره. نه مړه ولې ورانې کوه خبره به نه وي. څنګه دی کاروبار؟ الحمدلله الله فضل، ګزاره کېږي؟ شکر دی بس الله نه راضي. ورځ مزدوري چې پاتې کېږي؟ مړه بس الله پاک مهربانه دی، ښه کار کېږي. شفتالان خو اوس راوړه، دې نه مخکې څه کول؟ دې نه مخکې بس ولا چې شټابري ډېرې میوې وي او دا خو اوس خبرې غونډې پاکستاني وي، امرود و او اوس د دې ځای مېوه ښکاره شوه. مطلب ورځنۍ چارې ښه صحیح روانې دي؟ الحمدلله الله راضي، شکر دی بس کامیاب اوسئ. څه وکړو مړه امر کوه بس کامیاب اوسئ، جار شئ. الله یې ژوندی لره. سلام علیکم. ستړی مه شئ وروره. جوړې دا سټابري داسې په شوق شوق دې جوړوله؟ دا مې ملګري ته ورکوله. مارکې بازار ته ارزکې په شوق شوق کې جوړوئ؟ نه ملګري پوښتنه وکړه پسوله. څنګه دی کاروبار؟ شکر دی الحمدلله. ګزاره کېږي؟ څنګه داسې خفه غوندې ورته ولاړ یې؟ خفه خو نه یم. نه نه داسې خفه غوندې ښکاري. خفه نه دی؟ بازار یې خراب دی. مال هم ډېر راوړی، مال هم ډېر راوړی، ورځ هم ډېره باندې خیر دی. الله په خیر کړي. جمعې ورځ د مازدیګرۍ کېدای شي مال یو دم خرڅ شي. انشاءالله کېدای شي خرڅ شي. کاروبار کې څوک نه خفه کېږي مال ته؟ نه خفه خو نه یم. تاسو پکې څه وایي ورته؟ زه مې سړی خفه دی وایې ترې نیولې. بس نه خیر دی خفه کېږه ورته، به صحیح ده؟ نه نه خفه کېږي، دا کاروبار د کله ښه او کله بد. کامیاب اوسئ. مننه، خیر. چی کاروبار دی د خیر؟ زردالان زردالان او شفتالان. زردالان او شفتالان دوه ګاډۍ ماشاءالله په یو ځای باندې. داسې خلک وایي کار نشته دی. دا مې ضرور هغه دغسې مال اوس دواړه ته نه ولاړ. دا زردالان دې وخت کوم ځای نه راځي؟ دا ولا مې دې نه زیاله کوغلې 20مې 15مې نو دې لا کوغلې. دا 20مه 15مه ودا څنګه وای لګ مونږ کوي کا 15مه ولا کې داس هسپتال کې ماته دا پاس اړه غنه لاندې ګولې اړه دا 15مې
داسې د دې په لور ویشتم بیا اتیشتمه مطلب دا هم د دې ځینې باغونه هم د دې علاقې هغه یو څنګه دی کاروبار ښه دی ماشاءالله ګزاره کېږي اولې ورځ به څو ګټل کېږي ښه ده 500-600 کلدارې پاتې کېږي کلدارې 500-600 یو نیم سل 200 افغانۍ پاتې بیا خو هېڅ شی هم نه دي بس ښه ده مړه زموږ کار پکې لکه یو خلطه کې څومره پیسې ګټئ په 20 افغانۍ 30 افغانۍ خلطه کې یو خلطه کې خلطه کې او د ورځې څو لسه خلطې وځي 10 خلطې 15 خلطې ښه به به وځي دې نه مخکې چې کاروبار کوله دا دې نه اوس مخ- راوتي زرداران دې نه مخکې پورته کې دکان ها او اوس دا دکانداري به سره شوی دا ریډې کار نو د ریړې په نسبت دکانداري ښه نه ده دکانداري ښه ده نو بیا څنګه وایي چې دا اوس ښه شوي نو بس دا داسې کار دی چې اوس شفتالان او زردالان ډېر دي مطلب دا سیزن سره اوس دا سیزن او دا خلک ارزانه دي او خلک یې وړي ها. خلکو بس رسي او ډېره مننه ښه کاروبار بس خیر اوسه جوړې لږ ودرېږه دغسې کومو بخوري پیاچولي تازه کړي دي مطلب او بازار ته برابر شوي دي دا کوم ځای نه راوړئ د خرڅ لپاره دا نه منډي کې اخلو لنډي خیبر نه راغلی کوم ځای نه لنډي خیبر لنډې خیبر کوم ځای کې پښتو خامس هلته ورپسې ځئ هغې ځای نه راوړل کېږي نن سبا خو لغمان هم پرې ډک دی دا جلابات ته راځي جلال آباد نه که جلاباد جلابات لګي نه جلال آباد به یې ګوره جلال آباد ته تی په خپله ژبه څنګه جلال آباد جلال آباد څنګه د ورځ مزدوري گزاره کېږي شکر دی د ورځې به څو پاتې کېږي بس کله پاتې کېږي او کله بس دا بادرنګ پاتې شي بیا مو خو بیا دا خو تاسو سره ډېر چل کوئ اوبه پې اچوئ بیا سبا بیا خرڅوئ تازه مې راوړي هغه څه نه خراب کوي یعنې گزاره کېږي گزاره روانه ده او دې نه مخکې څه کاروبار کوئ دینه مخکې دغه صابه او ټماټر او یو شی څومره وخت کېږي د مارکو بازار کې مطلب دا کاروبار مخته وړی ریډی اووه کاله به شي 2 کاله او مکتب چې وایي نو مکتب بس پاتې بیخي اوسه پورې نه دی ویلی ویل نه دویمه فورمیله خو بس بیا پرې توره کړې دی څه خو دی ویلی دی خپل کاروبار نه راځي څومره بس ډېر ډېر واو کامیاب اوسه لږ زره که راجیګ شي صحیح وایي خفه کېږي خو نه که خفه کېږي بیا کښېنه خیر دی مشکل نشته څنګه چې خفه ورته ناست ولا بادرنګ ته ناست د خوله لږ ښکاره که خیر چې دا لیدونکي وګوري هو که نه خفه ورته ولي ولا جو ته خپل نه ته ناست دی هوا لګي دغه مطلب موسم خو ښه شکانه جوړ دی او کاروبار لپاره برابر دی شکر دی څنګه دی کار روزګار شکر دی الله فضل دی گزاره کېږي ډېره داسې د تاثیر لاندې ولې داسې تاثیر لاندې خفه غوندې ولا چې مړه بس لږ ناروغ وي ولې خدای دې خیر کړي خدای دې شفا درکړي ولا زکام وایي دا خو دومره یخني هم نه ده ته بیا زکام وغواړه ولا چې مړه بس دا یخ خراب یخ اوبو خرابه کړی څنګه دی دلته کار روزګار گزاره کېږي شکر دی بس الله فضل څومره وخت کېږي مارکو بازار کې هلته کاروبار کوئ یاره یو 2 کاله وشي 2 کاله کېږي دا گزاره پرې روانه ده د کور ډېره ورځ 200-300 پاتې کېږي ډېرې بیا نو هسې خفه چې 200-300 نه هم ډېرې پاتې کېږي بس نه کلدارې که افغانۍ کلداري ما یې که د 300 افغانۍ نه ډېرې پاتې کېږي کلداري تر 500 پورې 600 پورې کلداري پیدا وږي اوس هم کلدارې چلېږي اول چلے او تاسو لکه دا چارک کلدارو په څو خرڅوئ کلداري پاتې هم افغانۍ شل بس هماغه حساب شو ها ډېره مننه ستړی مه شي څنګه یې ښې کلاري ده دا چې حساب دي دا ورخاړه دا ګندنه ورخاړه او ګندنه دې وخت ورخاړه پیدا کېږي پټوګان هم شته دی همدلته دې ځای نه که بل ځای نه راځي دې ګولۍ نه راځي مې او دې لاندې او بارخانې نه ګرواوې ها دا سبزي دې څومره راوړی و دا 400 ګړی 400 ګېډۍ نو دا اوس هم هسې ډک ښکاري نه کم ده ښه د مطلب ګېډۍ په څو خرڅوئ که نه ګړی سلو بس 1114 ګړی ورکړو د 100 روپو د کلدارو او بیا په افغانۍ افغانه او 10 افغانه 1500 مطلب گزاره به دې کېږي ورځ به څومره پاتې کېږي کلدار بیا خو هېڅ شی هم نه دي ته پرې خوشحاله یې کامیاب اوسه السلام علیکم ستړی مه شي ښه قهوه خو دې ایښې ده قهوه ده که شین چای دی قهوه ده شین چای قهوه ده نه مننه څنګه حال دی ښه شکر دی صحت دې ښه دی څنګه دی کار روزګار الحمدلله ښه ده ګزاره کوي او مارکو بازار خو عموما ډېر ګرم بازار دی که نه او دا نن د څنګه څوک کور دی نن خو جمعې ورځ ده نه نو جمعې ورځ خو خلک ډېر روزګار وي ډېر بازار ته جمعې په ورځ ماسپښین نه وروسته بازار سوړي ماسپښین نه وروسته خدای سوړي دي وروسته ها څنګه دی کار ښه روزګار دی الحمدلله ښه دی ګزاره کوي مطلب ورځ شی پاتې کېږي ولې نه څومره وخت کېږي دلته کاروبار کوئ یو کال شي یو کال کېږي او د دې نه مخکې مو څه کوئ دې نه مخکې مکتب مکتب اوس فارغ شوي یاستئ
دا ډېر ښه ترکاریګانې عموما کوم ځینې راوړئ ترکاریګانې دلته منډۍ کې اخلو کنه دلته منډۍ شته دلته مارکو منډۍ خپله شته ها سهار کې ځئ ترکاري اخلئ بیا کوم شي کې نن سبا ډېره ګټه ده نن سبا پیازو کې دا څنګه دا لږ ارزانه دي خپل وطن هغې که نه نورې څه ارزانه دي بیا پکې ګټه زیاته بیا خلک ډېر وي ارزانه شي ها مطلب یې چې کوم شي ارزانه په خپل ځای کې خلک ډېره منډه ښه کاروبار نن لکه ستا بازار ډېر سوړ دی هوا یخه ولا بازار زما نه دا بل چا نه نو ته څنګه ولاړې اسما دکان بند شوقانه ولاړې بازار ته دا ستا دی جوس شربت تا لګولی دی نن لکه سوکینا دي نه ولا چې ولې نه هوا یخه ده کنه هوا یخه چې شربت دی لګولی لیمبو انار ام لیمبو انار ام انار خو دلته نه ښکاري بس دغه ځایکي بس ورچوي کوم نه ښه د انارو ذایقه ورچوئ او یعنې چل کوئ نه چل نه کوو چل کوو لیمبوګان خو همداسې خوار خوار دي تا نه ډېر خوار دي وچ دي د ورځې څو ګټې سره مې روپۍ نه کړې ډک شوې بس ولا کې مې کړې بیخي د اسلام دی نه دی کړی بیخي مې نه نو د سهار نه دا خو تقریبا 3 بجې دي که نه بس څوک نه ګپ لګوي ولا چې وونه ولا چې دا ولې نن ولې نه خرڅېږي بس دا والله ته پته نن یخني ده نن یخني هوا یخه ده هوا زه انشاءالله وبه شي صحیح ده صحیح لوی شي